د ملک زوی راسره بدکاري کوله او په بدل کې راله ډېرې زیاتې روپۍ راکولې. ما مې چې دغه خبره مور ته وکړله نو مور مې راته غوسه شوله او د دغه کار نه یې زه منع کړلمه. زمونږ ډېره زیاته غریبي وله او زمونږ کور کې څوک د ګټې وټې نه ول. زه ډېره زیاته ښکلې ومه. یوه ورځ چې د ملک زوی زه په لاره کې سي کړلمه او د دغه بدکارۍ رانه مطالبه وکړله او راته یې وویل چې زه به تاله ډېرې زیاتې روپۍ درکړلمه. نو ما دغه کار ته خو غاړه کېښودله خو مور مې دغه کار ته تیاره نه وه او ویل چې دغه بدکاري مه کوه. خو زه نه صبرېدلم. ما ویل چې زه به پیسې وګټم زموږ ژوند به بدل شي. مور مې راته یو شرط مخې ته کېښودو او ویې ویل که دغه شرط دې سر ته ورسوه نو ته بیا کولی شې چې بدکاري وکړې. ما شرط ته غاړه کېښودله. مور مې راته وویل چې د ملک د کور مخې ته به ته 3 ورځې ځان بېهوشه کړې چې دغه 3 ورځو کې هر څه تا سره کېږي ما ته به وایې. په اولنۍ ورځ زه د ملک د کور مخې ته ځان بېهوشه کړو. ملک راووتلو او زه یې هسپتال ته ورسولمه. هلته زما علاج وشو. مور ته مې د اولنۍ ورځ خبره وکړله. مور مې وویل چې سبا له به بیا ځان دغه شان بېهوشه کړې. په سبا چې زه بیا هلته لاړم ځان مې بېهوشه کړو نو په سبا د ملک کوم نوکران چې ول هغوی زه هسپتال ته ورسولمه او دغه حال احوال مې ټول مور ته وویل چې نن راسره داسې چل وشو. مور مې راته وویل چې 3یم ورځ باندې خو هم دغه کار وکړه. نو مور په وینا د 3یم ورځ خو هم زه د ملک کور مخې ته ما ځان بېهوشه کړو. خو په دغه ورځ ما له څوک هم رانغلل او په ځای پاتې شوم. مور ته مې خو د دغه 3مې ورځې حال وویل. نو مور مې راته وویل دا ما ځکه تا سره داسې وکړل چې اول به ستا د ملک زوی استعمال کړي بیا به دې خپلو چمچګانو یعنې نوکرانو ته حواله کړي بیا به دې څوک هم نه ساتي او نه به باندې غم غرض کوي. نو ملګرو دغه واقعه ډېر غټ سبق پکې پروت دی.